بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه په دکان کې تلاوت کوم، یو همسایه راغلی، هغه راته وویل چې ته تلاوت کوې نو پر هر ځای چې دې ساه ودرېږي بیا به د اخوا څخه یو آیت یا نیم آیت نور ورسره راګرځوي. نو وایي زما ساه لنډه لنډه کېږي، نو دا زه څنګه وکړم؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو ساه اخیستل دي، یو وقف کول دي. ساه اخیستل او وقف کول فرق لري. وقف به ته پر هغه ځای باندې کوې چې هلته د وقف نښان وي، یا آیت پوره سوی، یا طا راغلی، یا قف راغلی، یا قاف راغلی، یا میم راغلی، یا قیل علیه وقف راغلی. پر داسې ځایو به ساه کاږې. او که د داسې ځای وقف وکړي چې هلته د علامه نه وه، دغه وقف ته وقف اضطراري ویل کېږي. نو اضطراري وقف کې دا دی چې هغه توري چې تا وقف ورباندې وکړي، هغه یا یو کلمه یا یوه جمله مخکې دا به هم ورسره راګرځوي. دا د وقف خبره ده. او که دې وقف ونه کړي، په جریان په وصل کې دي، په داسې ډول باندې چې هغه قطعه د اواز نه راغله، ساه دې واخیستل، هغه پروا نه کوي، ځکه وقف دې ته ویل کېږي چې هم اواز قطع سي او هم ساه واخیستل سي. او سکته بیا دې ته ویل کېږي چې ساه وانخیستل سي، اواز قطع سي. نو کوشش دا وکړه چې هغه ځایونه د وقف دي پر هغه ځایونو باندې وقف وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.